سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. نن په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په ګډون ډیری مشرانو د 11 اکتوبر قامي عدالت جرګې لپاره د ګراوند ځای معلوم کړ. اول ته د شکریې لمونځ ادا کړ او دعا یې وکړله چې خدای دې د 11 اکتوبر په پښتنو باندې بختور کړي. د پښتون قومي عدالت درې ورځنۍ جرګه ایجنډا را رسېدلې ده چې لنډیز یې دلته شریکوو. د جرګې په لومړۍ ورځ به له پرانیستونکې وینا وروسته په تېرو 20 کلونو کې په جګړه کې او امنیتي پیښو کې پښتنو ته د اوښتو زیانونو او مالي زیانونو راټول شوي واقعي ارقام خپاره شي چې محلي ټیمونو له لوري راټول شوي دي. ورپسې به پر یوه لوی سکرین له پښتنو سره د شوو ظلمونو او زور زیاتي واقعي پیښې د ویډیو په ژبه ګډونوالو ته وښودل شي. د اولنۍ ورځې د موضوعاتو غورچاڼ او د سبا ورځې لپاره به د ګډونوالو خپل موضوعات سره راټول او تیار کړي. د جرګې په دویمه ورځ به خصوصي ډلې سره ټولې شي او د بندو دروازو تر شا به ارقامو او راتلونکو تصمیمونو خپل معلومات له یو بل سره شریک کړي. په 80 کمپونو کې چې 45 د ولسوالیو او 15 مسلکي ګوندونو او نورو لپاره وي، د ټولو اقشارو استازي راټول شوي او معلومات وارزوي. په همدې دویمه ورځ له غرمې وروسته به هر کشر عمومي غونډې ته د خپلې ډلې د پریکړې او فیصلې اورولو لپاره خپل یو استازی وټاکي او تر ماخوستن به ټولې حل لارې او وړاندیز شوي معلومات سره جمع کړي. د جرګې په دریمه ورځ به عمومي غونډې ته د تېرې ورځې جمع بند شوي پریکړې او د راتلونکي اقداماتو لپاره وړاندیزونه د هر کشر لخوا یو ټاکل شوی استازي لخوا مطرح شي. له غرمې وروسته به د راتلونکو اقداماتو او ستراتیژیکو د تعقیب لپاره د تنظیم یو کمیټه جوړه شي ترڅو د جرګې پریکړه تعقیب کړي. ماخوستن به مهم او کلیدي مشران او ټاکل شوي کمیټې غړي د جرګې پریکړه تعقیب لپاره د سوګند مراسم ترسره کړي. دغه وخت به د جرګې عمومي پریکړه لیک اعلان او په دعایي سره به جرګه پای ته ورسیږي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.